چې په یو مال کې به څو کسان شریکېدی شي. اوښ کې 2 نفره، غوا کې غوایي کې 2 نفره، میخه کې 2 نفره. د دې نه غیر په 100 سیرلي کې او میږ او وزه کې 1 نفر. خو 2 شرطونو ته به ګورئ. یو شرط دا دی چې داسې ملګري به ځان سره شریکې چې د هغوی زړه کې اراده د غوښې نه وي. ما تاسو ته وی که په 2 نفرو کې یو اراده وکړه د غوښې چې قرباني ځکه کوم پروسه کال مې نه وه کړې او زما دې بچیو به دې لارو ته کته چې څوک به غوښه راوړي، زه خپل بچي نه محتاج کوم، پرېږده چې کور کې مې دا غوښه غواړي. دا نفر به ځان سره دی که شریک که یو نفر او دا 6 مخلصانو د دې 6 هم ورسره قرباني نه کېږي. دې زمانه کې به دې سړی پیدا شي؟ تقریبا نه پیدا کېږي. زما د نظره خو نه پیدا کېږي. نو افضله څنګه ده چې شرکت نه تیر شي؟ په ځان خو د سړي وس رسېږي، خو د بل د زړه نه به ته څه خبر شي؟ نو زما د تجربې موافق داسې سړی دنیا کې کم دی یا بالکل دی نه کوي، موږ ته به نه معلوم چې د هغه د غوښې اراده نه وي. اوس په 2 نفرو کې به د چا زړه کنټرولی نه کېږي. نو چې نه کېږي افضله دا ده چې ځان له قرباني وکئ او هسې نه چې ستاسو قرباني خراب شي او د هغه لوی فضیلت او منقبت نه محرومه شي. یو شرط پکې دا. 2 نمبر شرط پکې دا دی چې 2 نفره هغه وخت کې شریکېدی شي چې د یو ملګري پکې حصه د 2 نه کمه نه وي. مثلا یو مال دی او هغه 5 نفر واغست، دور تراغله چې وروره زه خو غریب یم، دا بل مې غریب راوستی، کمزور یو د مال په 100 روپۍ م اخیستی، هغه ورته وایي په 80,000 روپۍ. داسې چل به وکړو په 80,000 روپۍ. تاسو 5 نفره یې 10,000 روپۍ تاسو واچوئ او 5 به زه واچوم، 5 به دی واچوي. 10,000 به موږ په شریکه درکړو. هسې خو 2 نفره پکې شریکېږي. تاسو خیر دی بیا حصې غټې والئ، موږ ته لږ کمې راکړئ. قرباني وشوه که نه؟ د یو هم ونه شوه. داسې ځکه چې د دې یو ملګري حصه دا د 2 نه کمه شوه، هغه نورو ته ډېره ورسېده. دا 80,000 چې په 2 تقسیم کړي نو د یو ته 15,000 نه رسېږي، زیاتې رسېږي او د 15,000 ورکړي دي، نو حصې د 2 نه راکمه ده. نو دې شیونو کې به فکر کوئ چې د یو ملګري حصه د 2 نه کمه نه وي. باقي دا دی 15 نفر هم شریکېدی شي، 6 هم شریکېدی شي، 2 هم شریکېدی شي، 3 زمونږ استاد ذهن کې خو داسې ده چې طاق نه بغیر بل څوک نه شریکېږي. خو دا غلطه ده. 2 هم شریکېږي، اگر که 3 نیمې رسېږي هلته خو یوه حصه بیا نیمه شوه. خو مسله دا ده چې مستقله نیمه حصه چې چاته ورسېده بیا قرباني نه کېږي، او که د روغې سره نیمه رسېږي بیا پروا نه کوي. نو په 3 نیمو کې چې 2 نفره شریک شي، 3 خو ورته پوره رسېدلي دي، دا یوه نیمه رسېدلې ده. نو نیمه چې د پوره سره وي خیر دی، خو چې نیمه ځان نه وي نو بیا قرباني نه کېږي. دا مسله مې درته ولې وکړه؟ دا مې درته ځکه وکړه چې اکثر زمونږ د ستاسو په کور کې مور او پلار مو 5 زامنې، یوې مور یوې پلار. هلکه وایي 2 نفر شي، دا ورونه خپله منځونو کې وایي موږ 5 یو مو مور او پلار دی، خو یو مال کې 2 نفره یې، خو روپۍ د مور او پلار نه غواړي.
دا روپۍ دا 15 ورونه خپل منځونو کې واچئ، د مور او پلار حصه هم پکې واچئ، او مور او پلار ځان سره په دې مال کې شریک کړه، د یو قسم قرباني ونه شوه. دا ځکه چې هلته زامن خو لږه لږه حصه اچوي که نه، د مور او پلار حصه د نیمې نه کمیږي. هغه یو زوی هم لږې روپۍ اچي، بل هم زوی اچي. طریقې څه ده؟ طریقې دا ده دا 15 ورونه به روپۍ خپلو منځونو کې چنده را جمع کړي او دا د مور او پلار ته ورکړي. مور ته د خپله حصه ورکړي، پلار ته د خپله حصه ورکړي، چې پلار او مور په دې قرباني وکړي. مور او پلار دې دا روپۍ جب کې واچوي. کله چې بچي په 80,000 باندې مال واغسته، 10,000 د پلار ورکړي، 10,000 د مور ورکړي، 50,000 د دوی واچوي. صحیح شو؟ بیا مشکل نشته. ګوره ځکه چې مور او پلار د روپۍ یو کرت مالک کړه د پوره حصې، مور یو کرت مالک کړه د پوره حصې. اوس چې مالک شو د روپیو، هغې خو پوره روپۍ ورکړي، او که داسې کار یې ونه کړو، خپلو منځونو کې تقسیم کړي روپۍ، او مور او پلار ځان سره شریک کړو، د مور او پلار قرباني خو یې ونه شوه، خو د دوی ونه شوه. دې سره ګورې احتیاط کوئ، دا مهمه مسله ده. ګوره دا مې درته ځکه وکړه